الله دې راوله د اختر دې مبارک شه. خیر اوسې ستا دې د اختر مبارک شي. روژې نفلونه عبادتونه دې خدای درڅه قبول کړي. بیا ته تللي وې؟ والله انډیواله داسې و د اوازې خو داسې دي دا زموږ د خلکو دا ول ناوخته کېږي. زه مبارک قرار سړی زه په طبیعت په باره د اختر کاسې مسیج سره خلاص شوې بری یو ګوړی ناست وم سړی ورپسې هغسې ناوخته کېږي ګرمي ده هغه چې ورغلم عیدګاه ماته سوې نه وه بس ماسې هغه یو څه خلک پاته وو بل هغه هم راووته کیسه خلاص شو بله سړی خیر بیا غواړو میوه در پورته کړه اختر دی انډیواله دا څه کوې د دغو نه ما پارسلان نه دي راوړي چې ته لکه بلډوزر لاس در لاندې کوي نو لږ انصاف کوه ته ګر سره یو ځای تللی یې مېلمه یو ځای مېلمه سوی یې خو تا وویل پورته که نو ما هم سړی بابا دا یو دانه چوکلیټه کوې بیخي وخت نیسه بابا داسې ښه موټ په ډکه خوله په ډکه کړه دا خاطر ما داسې لاس در لاندې کوي که نه نو ته په د اختر کې یو بل چا هم غوښتی که یا دا اول ځای دی هر ځای ځمه هغه نه دي راټول چې میوه پورته که هغه راټول میوه وخوره په دې خاطر ما راپورته کړه ته ولاړ شه ته دا پرېږده چای خو به وڅښم وګوره د اختر ورځ ده زما په کار د ستا در مېلمستیا زه تېر یم هغه لار ته ځم لاړ شو لار دا څنګه مېلمه خوله دې وخوره